بس زه دې د شادۍ په ساعت ملک سم. اوس نو د اختر 15مه ورځ ده، زه کور ته ناست یم، پیسې لا د لاسه راسه روانې دي. ورور ته دا کوچو ته وګوره، ته دا چاکلیټو ته وګوره. توبه توبه استغفر الله، دا رقم خو به زه غرق سمه. خدای دې بس نن ورځ څوک نه راولي. بلا د اختر 15مه د ستړی یم د دې خلکو سره. وعلیکم السلام، څنګه شهید ویلې په خیر یې؟ شکر دی خیر. کښېنه کښېنه کښېنه. څنګه پلار دې څنګه دی؟ ښه دی. یاره ته خو دا رقم نازمانه سړی، پلار دې د اختر په سهار مبارکۍ له رالی. ته دا د اختر نن 15مه ورځ ده، ته ماله مبارکۍ له را روانې. ګیلت مې درڅه ستا ډېره. ملک صاحب مصروف دی. په چیش مصروف وې؟ بیا به وروره ګرده ورځ به په ټیک ټاک اډه کې به یې ټیک ټاکونه جوړول، یا به بلې خوا ته تللې وې. ته نو ما ته کوم نه روانوم، بل کار نه لرې. ملک صاحب ګیله دې پر ځای ده، خو خیر بخښنه غواړم. دا ټیک دی. نو زه خو ستۍ ملک یم، منې خو به مې ملک یم. بس نو زما خو ناکینه یم ملک سوی. ته دا خرچو ته وګوره، ته دا زما کوټې ته وګوره، ته دې نالي و بالښت ته وګوره. دا رقم ته څنګه ورته ووایه، ته څنګه ورته ووایه دا رقم پوست بالښت تا یو ځای لیدلی دی؟ یا نو دا دی زما په کوټه کې پروت دی. ناکې خو نو زه نه یم ملک سوی، خرچې کوم وروره، د ولس خدمت کوم. اوس به زه چای در واچوم نه؟ ته چای راته وکړه. زه خو وروره مېلمانه ځي و راځي، دا چای پر ما بیا غمیږي. زه نه داري وسره چې زه خورم باره وروره ډېر مې ستړی کوي، په عذابوي مې نه. نس ډېر ډک زړه درد کوي. خیر پروا نه کوي. ملک صاحب دا خالي چاکلیټ کلچې دي، وچه میوه او کجور او بادام جوز دا چیرې دي؟ زه خو نو ناکې نه یم ملک سوی. خبره دا ده چې د اختر په اوله او په دومه او په درېیمه به راغلی وی. دا کاجو، بادام، پستې، دا وچه میوه نه ده، همدا بیخي کسه ده یو کیسه وله. اوس خو لا دا ما او تا یوازې په دا کوټه کې ناست یو. نه د اختر په اوله او په درېیمه درلسمې پورې نه دی، درلسمې پورې، نن خو 15مه ده. د اختر درلسمې پورې به په دا کوټه کې شاوخوا کسان ناست وو، شاوخوا. نو ته دا بختې کار نه کوې، په دا چاکلیټو په دا کوچو ګزاره وکړه. نه صحیح دی، چای در واخله. ما ته دا یو ټلیفون راغلی، زه ځمه دا سړي سره خبره کوم، ته خپل چای راته وکړه، بیا به راسم زه به ګپه وکړم. ښه صحیح. دا زموږ ملک خالي چاکلیټو کلچې راخیستې دي، دغه هم ګرده دې غلا کوم، ولاکه یو لا وپرېږدم. ښه عبدالرحمنه، دا زما یو ملګری دی، ډېر پخوانی یار مې دی. نه نو د هغه سره مې ټلیفون کوئ، نو څه کار یې و، نه پیسې یې په کار وې. زه خو بیا دی سړی یم، ډېر اخلاصمن یم. نه نو چې د چا پیسې په کار یې بس زه یې ورکوم. د یار د دوسته ما نه دي راګرځولي، دروغ وسه هر چا ته یې ورکوم. بس ټیک دی ملک صاحب، ما ته اجازه راکړه، زه بستم. څه کوې چې دونه تلوارې سوې وروره؟ کوب چې دغه یې ډک پروت دی، د چای وڅښه بیا ولاړ شه. یا ځم. ښه هوار شه، په مخه دې ښه. د چاکلیټو دغه لکه چې غلا کړه، چې د چیش ته بېرېدلم هغه وسوله. اوس نو د نازوانه زوی چای دې پرېښوې، د چاکلیټو دا کوچې دې بیا ولې غلا کړه؟ ها ته و د کیمره خو سته،
زما د کیمرې ویډیو راوباسم که ما ته پر سوشل میډیا نه وشرمولې نو زما نوم به ملک عزت الله خان نه وي وپوهېدې ملک عزت الله خان اوس یې ګوره 1 ساعت وروسته No, 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 no.